السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله ټول به راته روغ جوړ یاست، خوشحاله به یاست او د صحت په جامو کې به یاست. ډېره مننه د ټولو د کمنټونو او نظرونو څخه. زیاتو ملګرو غوښتنه هم کړې وه چې زه باید د دغه لغات معنا ور وښیم، د بل لغات سره توپیر ور وښیم او دا ورته ووایم چې دا لغات چیرې راغلی دی، په پښتو کې استعمالیږي که نه استعمالیږي. په پیل کې زه وایم چې پښتو یوه ډېره پراخه ژبه ده چې د نورو ژبو لغاتونه یې هم په خپل ځان کې هضم کړي دي. او لکه څنګه چې موږ په عربي کې زورکی زیرکی لرو، هم دغسې په پښتو کې هم دغه څه لرو. اوس راځم د دغه دوو لغاتو توپیر ده. یو کافر دی، بل کافر دی. کافر په زیر سره لیکل کیږي چې تاسو اخذ ورڅخه کړي وو، او بل کافر دی چې په زور سره لیکل کیږي، هغه ما چې لیکلی وو، یعنې یو کافر زوار. کافر په زیر سره لیکل کیږي، بېدینه، بې ایمانه، او په افریقایي ټولنه کې دا یو ډول کښنځل دي چې څوک یې چاته کوي. او کافر چې په زور سره لیکل کیږي، هغه ما چې ذکر کړي وو، هغه سخت غښتلي پر خپله خبره یا دریځ ولاړ ته ویل کیږي. او ځینو ځایونه راغلی دي چې دا پټوونکي یا بزګر ته هم ویل کیږي. ځینو ملګرو ته اوس دا سوال شاید پیدا وي چې دا نو کومه دی چې په پښتو کې استعمالیږي، یا دا چې څنګه ناشنا لغات راوړي دي چې موږ ټوله دې په فکر کې اچولي. دا خبره ناسمه ده. دا لغات موږ بیخي ډېر استعمالوو، شاید تاسو هم په ورځني ژوند کې استعمال کړي یا مو د مشرانو څخه اورېدلی. مثال یې زه درکوم، مشرانو څخه مو شاید یا د ملګرو څخه مو دا جملې ډېرې اورېدلي: ته د کافر د زوی وریښتانو ته وګوره څنګه وریښتان یې جوړ کړي دي، ته د کافر زوی موټر ته وګوره څنګه موټر یې رانیولی دي، ته د کافر لور وګوره څنګه روانه ده. شاید تاسو فکر کوئ چې دا هغه کافر دی چې په زیر سره لیکل کېږي او معنا یې ده بېدینه یا بې ایمانه. خو دا ناسمه خبره ده. دا هغه کافر دی، هغه ما چې استعمال کړی وو، هغه په زور سره چې لیکل کېږي او معنا چې غښتلی دی، سخت دی، یا پر خپله خبره ولاړ دی. په پخوا وختونو کې چې به کله یو چا ډېر جالب کار وکړي، نو مشرانو یا پخوانیو خلکو به ورته کافر استعمالول. څه کوي د کافر زوی، یعنې د غښتلي زوی، د سخت سړي زوی. یا به هم عاشق خپلې معشوقې ته د دیدن وویل چې راسه راسره ووینه، او هغې به انکار کوي یا به منکره وه، نو ده به ورته ویل چې هی د کافر لورې، یعنې هی د سخت زړه لورې، هی پر خپله خبره ولاړې. نو داسې خو یې نه ورته ویل چې ای د بېدینه لورې، ای د بې ایمانه لورې، ای د بې مذهبه لورې. نو دا هغه لغات دی چې په پخوا وختونو کې داسې استعمالېدی، خو د وخت په تېرېدو سره توژل سوي دي او اوس یې خلک په کافر سره وایي، چې دا ناسمه او غلطه خبره ده. شاید اوس تاسو دا سوال پیدا وي چې یوازې په پښتو ژبه کې دغه یو لغات دی نو چې توژل سوي دي او معنا یې وښې ده، که یا داسې نور لغاتونه هم شته. په پښتو کې په زرهاو لغاتونه دي چې د وخت په تېرېدو سره دغسې اوښتي دي او خپله معنا یې تغییر خوړلی دی. زه یو بل مثال راوړم، هسک. شاید تاسو فکر کوئ چې هسک لوړ ته ویل کېږي، او موږ یې اوس زیات استعمالوو هم چې هسک وګوره، یعنې لوړ وګوره، یا هسکه غاړه ګرځم، لوړه یا جګه غاړه ګرځم. خو دا په پخوا وختونو کې یا مخکنیو کسانو به هسک اسمان ته استعمالوي، یا اسمان ته وګوره، هسک وګوره، اسمان ته وګوره. خو اوس دا لغات هم لکه کافر داسې توژل سوي دي. اوس خلک لوړ ته یې استعمالوي، هسک وګوره، لوړ وګوره. او داسې ډېر نور لغاتونه دي چې د وخت په تېرېدو سره تغییر خوړلی دي او توژل سوي دي. دا چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا لغات ما په کتابونو کې لوستی دي او موږ دلته راغلي یو، اوس هغه کتابونه زما سره په لاس کې نشته، خو یوه ډېره اسانه لاره یې زه درښیم چې تاسو ښه باور وسي او تاسې خپله په سترګو ووینئ. هغه پښتو قاموس یا ډکشنري ده. تاسو کولی شئ په انلاین ډول په ګوګل کې وګورئ، چې هلته سرچ ورکړئ، د ډېرو معناګانو سره به دغه معناګانې هم د کافر لغات دا راوړي چې یوه معنا یې ده غښتلی، بله معنا یې ده سخت، بله معنا یې ده پر خپل دریځ ولاړ، بله یې ده پر خپله خبره ولاړ، بله معنا یې ده بزګر یا په ځمکه کې پټوونکی یا یو شی چې پټوي، دغه معنا بیا راوړي. نو داسې ډېر لغاتونه دي چې د وخت په تېرېدو سره تغییر خوړلی دي. او زما د دغه یوه لغات څخه هدف هم دا و چې موږ باید پوه سو چې څه استعمالوو او د هغه معنا هم باید درته معلوم وي. موږ زیات داسې لغاتونه په ورځ کې استعمالوو، خو په هغه اصلي هدف یې نه پوهېږو. ډېرو کسانو غوښتنه هم کړې وه چې زه باید د دغه معنا خپله ورکړم، ځکه دوی پلټنه کړې ده پیدا کړې نه دي، خو ما یې لاره هم در وښوله، دغه معنا یې هم ما در وښوله. او ځینو ملګرو ګیله کړې وه چې ته دا ناشنا لغاتونه راوړې، هغه ځای مې هم در وښوی چې دا موږ